أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رب العالمین قرآن شریف کی منگتا بار بار دے خبر اعلان کئی کہ تاسو غواړئ نو دا اللہ نا سوالو کے دا اللہ نا غواړئ. پدے آیت کی میں اللہ فرمائی کہ تاسو رب تاسو تا دے اعلان کرے دے ادعونی چی مانا غواړئ استجب لکم نو زبستاسو دعا قبولکم. دعا ستوئی پا پختو کے غختنی تاوئی او بیا زمون طالبان دا دعا دا مانا کئی چی دا اللہ نا غختنا بندہ نا چی غوار خپکی گی مخ بنا ناڑی زان بدن پٹائی او اللہ پخپلا تاتوی چی مانا غوارا او بیا رب العالمین دے دعا تے عبادت ویلے دے او فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین چے سوک دما دا دے عبادت نا دعا عبادت تے کبر کئی لوئی کئی یومانا نغواری ذلیل او خوار بے دوزخ تا داخل کم. نو بندوی کدے او غختنو خبنی اللہ وی کدے او نغختنو خبنی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس شیئن یو شیء اکرم علی اللہ چے پا اللہ دیر عزت مندی او پا اللہ دیر گرانی واللہ تا دیر خوخی نو بل شیء بید دعانا نشتا. دعا دا اللہ دیر ازیاتا خوخا دا او من محتاج ہمیو اللہ تا چے دا اللہ نوغوارو دا سمنا رچے من محتاج نیو منگ پا ڈوڑے کے اللہ تا محتاج ہے منگ پا اوبو کے اللہ تا محتاج ہے دا اوبو پیدا کری منگ لا اللہ دی. اللہ وی او یسبحکم ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین کدا اوبو دا لالان دے کم وخکت کم اوچے کم بیا بدل اوبو سوک در کئی دا خو منگ تا پتہ نلگی منگ خو پدا سے وطن کے اسی کو چے اوبو فراوانا دی دیر زیادی دی پدا سے علاقی دی چے التا بارانون اونشن بنی بیا او بیا دا کویانو با اوچی شی دون لاندے او بلاڑی شی چے پا بورقاو بنروزی پٹیو بلو بنروزی ساروی دا لوگی دی تل علاقو تلال شیطاسو تا پتا بولگی دا بلوچستان او دا سن پا دا میانس کے چکے میں علاقی دی او بنی بیا ساروی دا لوگی ملشی دکا چے باران نکی گی نو گیا نہیں او بنی چغی وی خدایتا خدا سے پا بار ملکونو کے پدے دشت و علاقوں کے وی خدای تا جاڑی چے خدای بارانو کے نو اوبد اللہ دا طرف نہ دی ڈوڑیم دا خدای را طرف نہ دا کہ خدای پاک عین دا غنمو دا بور پا سیزن کے و دا دانے پا سیزن کے گلے و بارانو کے و ارسد تا ختم کی بیا بسکے نو منگ پا ڈوڑے کے اللہ تا محتاج ہے یواز دانے چی دا ڈوڑے منگ لراکی خدای پاک نا پا دے خوڑو کم خدای تا محتاج ہے دا ڈوڑے خیٹ تورتو کی من اللہ تا محتاج ہے دا ڈوڑے پا عظمہ کی من اللہ تا محتاج ہے او او بچے خیٹ تورچے او پا وجود کے تقسیمی کی پدے کے من اللہ تا محتاج ہے پا بچوں کے من اللہ تا محتاج ہے پا جون کے پا عزت کے پٹولو کے اللہ تا محتاج ہے او دا ایمان دے چے بغیر دا اللہ نا دا کارون نا سوکلشی سمولے او بیام منگتا اللہ و ایمان او غوالے چے درک منگ خداینا نا غوالو او که غوالو دا غختنے پا چل نا پویگو چے منگ بدا اللہ نا سنگا غوالو او اللہ پخپل بندہ مہربان دی زمارو کہ دا دلد اخلاص نا خدای تا او جڑا دا خدای دے رخوخا دا او اللہ تا دی زاری اکلو پروردگار تا دی او جڑل تا گورا ٹاکو پلک کے بدل خدای قبل ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ پاک داغنا ریلوے کار غشتے دیر علاقے فتح کردی دی بیت المقدس فتح کردی
او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه ایوبي قلا د هغه په نوم اوس هم شته او د قاهرې نه داسې 3.5 غنټو په مزل اسکندریه ورته وایي د دریاب په غاړه د هغه قلا ده دا ټول یې فتح کړي او جنګ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره او د دې انګریزانو سره یې جنګ و نو یو ځل لښکر یې جمع کړی و د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو پرېږدو نه دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه وی چې اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړې خو دا خو د انګریزانو ټول فوج راته را متوجه کړ او بحري بیړۍ علاج به څوک کوي هغې سره به څه کوو نو د شپې ټوله شپه الله ته وجړل او څه به یې وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت نه غواړم خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای ټوله شپه نن بادشاهان خدای ته جاړي نه که نن زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیرانو زمونږ ګورنرانو الله ته وجړل هر څه به ټیک شي دې خدای ته نه جاړي دې مونږ ته وایي د خدای نه سوال کوي په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان ټوله شپه خدای ته وجړل نو سار چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و صاحب کشف و یو بزرګ و نو چا ورته وی داسې وکړه د پلانکې علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه چې هغه لږه دعا وغواړي اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وژاړئ د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله موږ ته ګرانه نه شو کولی بس لنډه خبره دا ده خدای ته وژاړئ نو چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته نو چې هغه ته چا وی دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی ونه ورغی وی حضرت زه راغلی یم تاله مهرباني وکړو الله نه سوال وکړه ځکه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما فوج ته ګرانه ده او دا بحري بیړۍ راوستې را ودرولې ده او که دا استعمال شوه د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ هغه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې وی ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده تا چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده وی حضرت دا څه وی وی بېغمه اوسه ماله مه راځه تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همغه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې ولغرقه کړې وه حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو فرعون به ډېر قدر کو ډېر عزت به یې کول په زوی والی یې نیولی و لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل وي نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه انختې هغه پې بار وړو چې راشه دا پڼ را سره یوسه هغه ډېر دروند و نیش وړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې وړی موسی علیه السلام ورغی په منځ کې بیچ بچا کو چې لکه ظلم مه کوه دې نشي وړی نو ولې په زور پې ده وړی دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه کول ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړیتوب خدمت دا به ټول د دوی نه اخیسته هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم ورته مه ویې نه ژوند زیاتې به نه کوې د بیچ بچاو کو هغه سړي لږه بدماشي وکړه موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له سوک ورکړه بس د هغه سوک نه هغه مردار شو مړ شو خو چاته پته ونه لګېده یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی یو فرعوني ته و یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې د فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی خو چې چا وجلی دی
پولیس خواره شو، خفیه ایجنسی خوره شوې او سیکورټي چې څومره پټ ایجنسی وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي چې دا هلک چا وجلی دی چې سزا ورکوله. چاته خو پته نه لګي سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه خو ډاډه و، هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه شبه دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی، هغه خو د په یو سوک ځای ته رسولی دی. اوس که د ما له بل سوک راکړې موږ له خو زوړ قندار ته رسې. نو هغه ورته ویې موسی خدای ته وګوره په ارام کښېنه، ما له ګورې سوک رانه کې، پرون دې م یو وجلی دی اوس به ما مړ کې، ته چې څه وی زه کوم. معامله خو رفع دفع شوه خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته. هغه هلک چې وجلی شوی دی خو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی خو د هغه د لاسه مړ دی. بس فوراً فرعون میټینګ راوغوښته. اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده. میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی دا هلک خو هغه وجلی دی، ده سره څوک. فیصله په دې وشوه چې دا موسی به راونیسو بس مړ به یې کړو، ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی، نو دنه قصاص اخیستل پکار دی. او فوراً د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و، هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ. ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي، پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی، مهرباني وکړه خپې وباسه. نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ. مدین ډېر کافي مزل دی، د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تیزې سورلی مزل دی. او دشتې بیابانونه دي، په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم، وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی، د خوږې اوبه م نشته د څکو، کلي م نشته، خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو. پیاده ځي غریب سره، جامې نشته، مور ته پاتې شوه، ورور ته پاتې شو، قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېد. یو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین، خدای را دې ظالم قوم نه مال نجات راکړي. الله موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی، هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دی او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي. دا فرعون د دوی دومره محبوب و، دوی ته دومره خوښ و، دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولي او چې په لاره به تلل نو سجدې به یې ورته لګولې. او د دې فرعون به شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي و، ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته کولې. لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو، کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه، بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی. هلکه ډوډۍ درکوي، چای درکوي، څه درکوي د خدای ظالمه. هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي، که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي، که هغه لیډر دروغ وي دی ولا هغه دروغ خوری. بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي د مافي خدایان جوړ کړي دي. دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي، هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وځي. وګوره دې خپلو لیډرانو تصویرونه او فوټوان او د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول. خدای مې هېر کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي دي. خدای نه زموږ تبه ختمه شوې ده. د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې، څومره کنځل، څومره بدې ردې یو بل سره جګړې بیا ورټونه شروع دي. اوس به بیا کور په کور جګړې به وي، اوس به بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي، اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي. دا زموږ فطرت ټیک نه دی. په نورو ملکونو کې دا قصې پیسې نشته، په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو، یو ورور به یو لوټ ورکوي، بل ورور به بل لوټ ورکوي، یو بل نه خبره هم نه دي.
ښځه به یو لوټ ورکوي، خاوند یو دی به موټر نه کوشي، ښځه به یو لوټ ورکوي، خاوند به بل لوټ کوي. خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې، او ښځه خاوند ته دا نه وایي چې دا ولې. ټیک تر هغې په ذهن کې د دې قوم د خدمت دپاره دغه سړی خوښ دی، او زما په ذهن کې د قوم د خدمت دا بل خوښ دی. مونږ خو دې ته نه ګورو، مونږ خو هغه کنزل ناشولتې د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنزل یې داسې کوچې چې سم یې بدنام. دا مه کوئ دا قصې پسې. داسې دا فرعون د دې خلقو خوښ و چې مصر ته لاړم، د مصر عجیبګر ته لاړم، د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه، او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شمېر نه زیات. هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه له چا نظر او سترګې ونه لګي، هم پرته وه. ښکلی سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې، نو ډېر خشته شکل یې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړه، په صندوق کې به یې ښخاو، او د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و، خدای به یې ورته ویل. نو غټه خدایي وه د دنیا باطله، ځان ته به یې غټ خدای وي، انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای یم. د الله نه لوی کېدی نه شي. لاړ قوت مدین ته، چې مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه، رب نجني من القوم الظالمین، الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي، ما ته خلاص کړي. هلته چې ورسېده د مدین په علاقه کې یو کوي و، خلکو به دا کوي نه وبوړلې او ګڼې چیلې څاروي به پسې راکول. عموما د کوي غاړه یخی سیبي که نه نمجنی، او د کوي غاړه باندې بوټي مي. نو موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې دمکه خلک لګیا دي او خپل څاروي سیراب کوي. غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی، غټه بورقه ده، اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي، اوبه راوباسي څاروي سیراب کوي یو ځای. نو چې کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل، څه داسې په ډنډوکو کې پوټې لږې شانتې اوبه پاتې شوې، نو هغه تیږې راواغېسته، غټه تیږه وه چې به ګڼو کسانو اوچتوله، د کوي د پاسه کېښود او خلک لاړل. قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِنَّ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې، هغوی سره ګډې چیلې دي، ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته، ځان له ولاړې دي. نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ورغی، ما خطبه کومه، تاسو څه کوئ؟ هغې ورته وی چې مونږ به هله ګډې چیلې وبه کوو چې دا خلک خواره شي. حیاناکې وي، دینداره وي، صالحانې وي، پرده دارې وي. وابونا شیخ کبیر، زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورور هم نشته. نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانسقي الرعا حتی یستر الرعا، مونږ به هله دا ګډه چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي، خلکو کې په ګډه مونږ ګډه چیلې نه سیرابو. موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر نیکانې دي. نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودې. نو موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د کوي نه هغه سر اوچت کاخوی کېښود. هغې خو پیغمبري طاقت و، د پیغمبر د 100 جنتیانو برابر طاقت دی، د 100 جنتیانو برابر طاقت دی، مضبوط طاقتمن. نو سر یې ته یې خوا کېښود او هغه بورقه چې ګرګړې به 10 کسو تاوه په خپله یې تاو کړو او بې راویستلې، د هغوی څاروي سیراب شو او بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاس. هسې تاسو سوچ وکئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی دی. نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی، د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی، او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به په سترګو نه لیدلی، تکلیف یې نه دی لیدلی، او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي، لوږې به پې څونه تېرې شوي، تندې پې څونه تېرې شوې، او دشتو بیابان ته لاړ. نو چې جنکۍ لاړې نو یو تیږې ته یې سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا الله
خیر ستا په لاس کې د خیر ته نازلی خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله یو سوال یې هلته وکړو یو یې دلته وکړه نو چې د الله نه سوال کوې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله به دله هغه څه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام د الله نه نقل کوي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دي خو چې زه چاته هدایت وکړم هغه په سمه لارې واقعي ډاکټر سلام مونږ ته الله هدایت کړی دی په دې زړه کې راته ایماني جذبه چولې ده اوس دې وخت کې چې دا مونږ جومات کې ناست یو څه مو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي خپله سودا به خرڅوي به که به نه خرڅوي او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته هم ناست دي شاید او ډېر خلک به دې وخت کې په نېټ باندې ګندونه هم ګوري او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه هم څکي او ډېر خلک به د خنزیر غوښې هم خوري او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړوي لیکن الله مونږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله نو مونږ یې دلته راوستو الحمدلله مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده که نو مونږ قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زما وروڼو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلان کې صورت لوله یاره جوی ما له خو قرآن په نازله نه راځي بی اے ایم اے دی هلکه دا سکول د اسلامیات دی سنګ پاس کړی د خدای نیکبخته هغې کې خو هم دا شیزونه شته که نه دا یې سنګ پاس کړی دی یقین وکړه شپاړسم او څوارلسم به پاس او قرآن په نازله نه ورځي دا غړه کې خدای نه راچولی او یو غریب سړی معذوره انسان دی په سترګو ړوند دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي نو راشي او قرآن ته کښېني قرآن زده کړي خدای ته حافظ او خدای ته عالم جوړ کړي نو الله څه وایي ای زما بندګانو کلکم ضالن هر سړی د لارې نه غلط روان دی الا من هدیته مگر که ما چاته په زړه کې نیغه لار ور واچوله فاستهدونی اهدکم ما نه هدایت غواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کوم هلکه څه وایي الله پاک فاستهدونی ما نه د نیغې لارې هدایت وغواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کوم چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسولی شم نو ما نه جنت وغواړئ چې زه مو جنت ته ورسوم مونږ ته غواړو الحمدلله بیا څه وایي یا عبادي کلکم جائع الا من اطعمته تاسو کې هر انسان اوږې دی مګر که د چاله ډوډۍ ورکړه که ډوډۍ خدای بنده کړه باران بند شو او ډوډۍ بنده شو څه به خورو قحط به راشي کلکم جائع الا من اطعمته هر انسان اوږې دی چې زه چاله ډوډۍ ورکړم او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یې او نه شي خوړی الټی راځي نه خورم وی بچې پلار ورته وي مور ورته وي ته لږ وخوره او وایي نه ماله الټی راځي مه راکوه نه مې تېرېږي مې نه وایي که نه وایي تېرېږي مې نه الټی راځي نشم خوړی یو دوستو زما پته نشته اوس به مړی که جمدي وي خو ډېرې زمانې خبره ده ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې بلا علما هم راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره او د هوټل نه یې ډوډۍ راوړې وه ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه دا یې درستخوان ما وې دونه تکلیف دی ولې وکړه دا دومره تاوان دې مو کو تکلیف دې مو کو نه بس وي دا زما ارمان او چې ما سره خوا کې به ما سره کېنه چې کېناسته نو په ډونګه کې وله سپینې ماهې راوړې یا کېښولې پلیټ کې ځان ته واچولې داسې رکوټې سوکړکو د جوارو هغه ورسره خوړه وایي تا دومره نعمتونه ګډان چیلي وروجې او دا قصې پسې وایي دا په ما بند دي نشم خوړی اوخ مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی دا څه غورې دا سپینې غالبا مهې وي نه پکې مالګه شته نه پکې مساله شته نه پکې غوړي شته نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته
یشیدلی دا زما خوراک ټول عمر دا ټول عمر زما خوراک. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ وخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایا دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي، غیر مودع ولا مستغنى عنه، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اے ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو ونه مونم چې بیا ډوډۍ راکې. اے ربا چې زما ته زړه نفرت مو نه کي، کرکه مو نه کي، بعضې سړي ته پرته یې ویړه ته مې نه کېږي. اے ربا چې په ما پریزم نشي او په ما بندم نشي. دا سوال د خدای نه کوې هرې ډوډۍ سره. نو رب العالمین څه فرمایي؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني. اے خلکو ما نه ډوډۍ وغواړئ. څونه مهربانه ذات. بیا څه وایي؟ یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې او د ورځې ګناه کوئ. الله کو که نه کو؟ انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې هم ګناه کوئ او د ورځې هم ګناه کوئ. وانا اغفر الذنوب جميعا. زه ټول ګناهونه به هم فاستغفروني اغفر لكم. ما نه بخښنه غواړئ چې زه هم وبخوم. الله اکبر. الله خپله درته وایي سهار او ماښام ګناه کوې. انه لا یغفر الذنوب الا انا. بې د ما نه بل څوک ګناه بخي نه. ګناه وایي زه بخم. فاستغفروني ما نه بخښنه وغواړئ اغفر لکم زه به هم ګناه معاف کړم. نو موږ په دې کې هم خدای ته نه جاړو. معلوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه، د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه. قسم دې چې ونه غواړي چې له دې ځای نه قدم هم وانه لم. قسم دې چې الله ونه غواړي چې سترګه م ونه رپو. قسم دې چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته نوړی هم دننه نه کړم. ښه منمه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه، اوبو کې خدای ته محتاجه، ګرځېدو کې خدای ته محتاجه، عزت کې الله ته محتاجه، او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه. او ګناه م کوم، الله م وایي کلکم سهار او ماښام وایي ګناه کوئ. او دا هم درته پته ده چې ګناه بخونکې بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. او بیا هم درته الله وایي ما نه بخښنه وغواړئ چې زه م وبخم. نو بدقسمته به موږ نه وي چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو. اوازونه راته الله کوي او خدای ښایي موږ ته. د موسی علیه السلام هلته څه وایي؟ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای پاک زه محتاج یم. قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. تاسو الله ته محتاج یې. وهو الغني. غالبا دغسې الفاظ دي. الله بے پروا دی. الله چاته محتاج نه دی او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو. رب العالمین فرمایي نو موسی علیه السلام څملاست او جنکۍ لاړ. دا جنکۍ څوک وی؟ دا د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي. نو شعیب علیه السلام ته ټوله قصه وکړه چې یو هلک دی او داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي. ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی. مونږ له اوبه راوویستې، مونږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه څاروي راته. او ډېر حیاناک هم دی، مونږ ته یې نه کتل. نو پلار ورته بچی ورشه راوړي مسافر دی. نو دې کې ولا یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله. قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته. او موسی علیه السلام ته وایي چې زما پلار تا غواړي چې تاله اجرت درکړي، مزدوري راکړي، تا موږ له ګډې چیلی سیراب کړی دی، ته موږ سره لاړ شي. نو موسی علیه السلام غریب خو محتاج و. مزدورۍ ته څه کوې خو محتاجه دی. ځکه دلته کې کور نشته، بل څه نشته، هوټل نشته، کوم ځای به د دې راکېږم. زه ښه شو چې څوک چاله ورځمه، څوک هر څوک چې بله سوان دی بی. موسی علیه السلام روان شو. نو دې جینۍ ته وایي وایه خورې ته ما نه رستو شه. ځکه چې هغه ته مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله نو د هغې دا پنډی به لاندې ښکاره شو.
یا پیسې به وړقې د ښکاره بشر د نظر پې پرېوته ورته ته ما نه رستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې توشه داسې توشه داسې توشه شعیب علیه السلام لی ورسو نو شعیب علیه السلام دې تپوس وکړه بچې څوک یې د کوم ځای نه راغلي د کوم ځای مسافر هغه ورته ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو هغه ورته وایي فکر به کوه نجوت من القوم الظالمین بس الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مانه نجات راکړي بس الله د ظالم نه خلاص کړي دلته د فرعون د حکومت اسم نشته دلته نه هغه را رسېدي چې نو دلته هغه حکومت ته فکر مه کوه دلته ما سره شه ور خدای پاک دعا قبوله کړه که نه یعنې زه حیران شم که نه مونږ خلک خو دې ته مونږ خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مونږ خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچیه نه او بچیه شي دام دعا ده د موسی علیه السلام دپاره غټه د خدای د طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه یې راوویسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته یې ور ورسوه نه خو هلته خو به نیازبینتوب و مال به مو دولت به مو ارس به خو د چا عبادت خلکو کو د فرعون ته خلکو خدای وی نو خدای پاک راوست د شعیب علیه السلام کور ته چې کومه جینۍ ورپسې تلې وه هغه ورته بابا د نوکر که ځان سره ان خیر من استاجرت القوي الامین ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي یو دا چې دی مضبوط تکړه یو سړی تکړه دی هغه چې اوبې رېستې ورته پته لګېدلې ده او بل سړی امانتګر هم دی سړی مخلص امانتګر دی ولې پته ورته ولګېده چې په لاره یې ما ته نه کتل دې ځان نه رسته کړم نو شعیب علیه السلام ورته ویل لکه که ما سره مزدوري کوې په یو شرط باندې ادا چې که 8 کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري نو زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح درکړم که لس دې پوره کړه نو ستا مهرباني به شرط به اتي خو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جینۍ به درته په نکاح کړمه جینکۍ هغه وخت کې وړې وې موسی علیه السلام ته ویې ډېره ښه وشوه زموږ ستا خبره او الله زموږ ستا په خبره ګواه دی موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت تېروي لوی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی نو رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دیره که چې د هغه شاګردي اختیار کړي پیغمبر دی چلته زده کړي او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي او بیا د هغه وله خدای سخره وګرځي علما څوک ته یادوي لیکن راجح قول دا دی چې 10 کاله یې ورسره پوره کړل د شعیب علیه السلام سره 10 کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که دې خوښی نو زه به لاړ شم پسر کړم اوس 10 کاله بینس کې تېر شوي دي ما باندې څوک پېژني نه خبره به هم د خلکو نه یېرئ 10 کاله زړه خبره چاته وي یاده او نو ما څوک پېژني څنګه دې خوښه ده هغه یې بچې لاړ شي ځه دا کور والا دې ځان سره بوځه او څه ګډه چیلې هم وله ورکړئ وي دا ګډه چیلې هم ځان سره واله او یو امسا راواله په دې کوټه کې د ځان سره یو ساغه امسا ابه دې په لاره پکارېږي موسی علیه السلام به ښه چې کوټې ته لاړه امسا یې راواغېسته او روانېده وي تو ښایه د امسا وی ته یې وښوله وی دا کېده بله راواله دا زما ده بله راواله دی لاړ هغه امسا یې کېښوده بله یې راواغېسته چې راواغېسته بیا وله هغه په ګوتو ورله چېره ویله مړه وی دا خو ما درته وي که نیکبخته ما ته تو چې دا کېده بله راواله خو چې ته به ابه کېښوده او بیا به یې راغېسته او مقه به ګوتو له ورتله یاره بس وی دا ستا په قسمت ته ځه دا هغه امسا وه چې ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړی وه 10 څیزونه خدای پاک 10 څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړی یو پکې د امسا وه هغه یې وله ورکړه او را روان شو وادي تیه په طرف راځي جبل کوه تور چې ورته وایي د کوه تور په غاړه باندې راځي یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی وادي تیه په دې را روان دی چې کله دې کوه تور ته راورسېده دې غر ته دې خواله نو شپم ده باران هم شو سیلی شو طوفان هم شو او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو
نو مخامخ رڼا ولیدله. نو موسی علیه السلام دی بیبي ته وی ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له. رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان وي که نه، چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي. نو زه ورځمه تا له څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کړو. تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی، د اور ضرورت دی درته. نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم. بیبي ورته څه وایي؟ وی موسی وی داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی په خپو کا، ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي، او دویم دا کونټۍ ځان سره واله په لاره چې دي بنده ځان سره کونټۍ وړي. بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته. هغه ځای ته الحمدلله زه ورختلی. نو چې وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي. دته اور ښکاري خو اور نه دی، په اونه کې اور بلیږي. نو موسی علیه السلام دلته حیران شو چې خدای انسانان خو نشته، دا خو دش میدان دی او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي، داسې دی. نو ده یو جارو راواغېسته، یو شوړه به ورته مونږ ووایو. شوړه یې راواغېسته چې د اور پورې ونیسمه، هر څه چې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یو سمه یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یو څه چې دې څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي، هغه اور ته بره کېږي. چې شوړه نږدې کوي اور ته بله کېږي. اور کې نه تاو شته، نه ګرمي شته، نه سوځېدل شته، نه ایرې شته، هېڅ هم نشته. حیران دی چې خدای داسې دی. دې کې آواز وشو یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک. زه اور نه یم موسی، ستا رب یم، ستا رب یم. فاخلع نعلیک پڼې دې وبس. انک بالوادي المقدس طوی. ته په هغه خوړ کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی، نوم یې طوی دی. نو د الله اواز زمونږ د اواز په شانتې نه، د الله زمونږ په شان وجود هم نشته. د الله اواز به د هر طرف نه اوري، یوازې په غوږونو نه. نو موسی علیه السلام داسې هم ګوري، داسې هم ګوري، داسې هم ګوري. اين انت یا رب؟ رب ته کوم ځای؟ ای رب ته کوم ځای؟ پاڼې خو یې ویستلې. هلته ورسره رب العالمین خبرې وکړلې. هغه ځای ته زه ورغلی یم. هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلي لیدلې وه او په کومه اونه نه یې د الله اواز اورېدلی و، اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده. حیران بشي، تکه شنه ونه، شنه ونه اوس هم شته او نری نری څانګې دي، نری نری څانګې، او په آبادۍ کې دننه ولاړه ده. دا نه چې 24 ګنټې پې نوري، چې سار کې پې نور راوخېږي، که لږ ساعت پې لګي نو لګي به پې، بیا پې نور هم نه لګي. مونږ چې ورغلو داسې غرمه غوندې ټیم کې علي احمد هم را سره و، ریدار شاه هم را سره و، یو بل ملګری هم را سره و، مونږ 4 کسان چې مونږ ورغلو د خالي ورځ وه. نو خلکو وی چې نن خو د اجازت نشته دې ته دننه د تلو. مې ولې؟ وی چې د خالي په ورځ خو دلته یهودیان عبادت کي د هغوی دپاره، او سبا د اتوار هم چوټي ده، نو د ګل په ورځ به تاسو راځئ. نو ډېر خفه شوم، ځکه چې ما تقریبا د قاهرې نه 6 ګنټې 15 ګنټې مزل کړی. نو ما دا 15-16 ګنټې مزل مونږ کو دلته رالو، او ما سره خو 2-3 ورځې دي، اوس به بیا ځو نو بیا به راځو. دا څه مسله جوړه شوه. یو بابا ما ته وی دا وفد ولاړ دی، دوی سره سرکاري پرمیشن اجازت دی، نو دی به ور دننه کېږي، نو تاسو غږ مه کوئ. دا 15-20 کسان دي په دې میانځ کې، پکې ورننوځئ ور به شئ. یو بابا راته راچلو، او یو 3 ترکیان و، هغه هم زمونږ په شانتې و، هغوی ته هم داسې ووایي. ترکیانو ته بیا مونږ ووایي، وی دوی سره اجازت دی، تاسو سره نشته. وی لږ صبر وکړئ، یهودیان پکې دننه دي، هغې خپل عبادت کوي، نو چې هغوی راوځي. انتظار هم وکړو، یهودیان راووتل. چې راووتل دروازه یې کولا وکړه، چې کولا یې کړه، هغه چینیانو پکې هغوی ورتلل، بس مونږ هم د میانځ کې پکې ځان وردننه کړه. چغې راپسې یو کس ووالې، وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي، خو بس مونږ څادر په سر راواچو، غږ هم نه کوو، پکې ننوتو. هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځئ، بیا هم څوک نه راوباسي.
دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي. یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې دننه، یو د عیسایانو عبادت خانه ده، او د پاسه به زموږ د مسلمانانو جومات دی. عیسایان هم دې هلته خپل عبادت کوي، یهودیان هم دې د خالي پر ورځ هلته خپل عبادت کوي، او مسلمانانو جومات هم جوړ دی. او دا آبادي ده، یو خوا هم تې غرونه دي، بل خوا هم غرونه په منځ کې دا ځای دی. او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړی وي، هغه کویم پروت دی، په هغې سر د پاسه پروت دی چې سر ورته کې لاندې اوبه راته ښکاري. نو هغې خیر د موسی علیه السلام پرزي بوتان هم جوړ کړي دي، تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر دی، د مورې دی، د هارون علیه السلام دی، دی فرضي جوړ کړی دی. نور د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی. نو په هغه کې دننه شو. نو ما ته هغه بیا هغه بابا وایي تاسو خوش قسمته یې، وایي چې په نورو ورځو کې څوک راشي نو 5-6 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي، اوس څوک شته دی نه، او دا خو سرکاري وفد دی. نو موږ پکې ښه ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو نو ترې راووتو. نو هغه اونې ته ورسېدو، هغه اونې ته داسې دیوال یوالې د دیوال ګلی د کوڅه شانتې ده، د پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده او هغې ته دیوال والی دی، او سر کې پسې لږ شانور لګي بیا پرې نه لګېږي. او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا د بوټې سرې دا خشته بوی چې کوي دا نری ریلې چې وي رامبیل، بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي. حقه زمانې سړی حیران شي چې خدایا د 4,500 5,000 کالو زړه اونه ولاړه. نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه ځای پیغمبري او نبوت ورکړه، او بیا ورته وایي چې لاړ شه اذهب الی فرعون انه طغى، فرعون ته لاړ شه هغه په سر ختلی دی، کبر یې کړی دی، او ما ته یې راوبلې، ورته ووایه چې ته خدای نه او زما خدای ته یې راوبلې. نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړه. ګوره اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي، او الله یې دعا قبلوي. بل سوال یې ورته څه وکړه، ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی، د سره به څه کوم، ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی، هر څه ورته معلوم دی. دویم دا دی چې زما ورور دی هارون، هغه سره به څه کوم، ابه مې ملګرتیا کوي که نه کوي، خدای هم را سره ملګری کړي، هسې نه چې د کور نه مخالفت شروع شي. رب العالمین ورته دعا دام قبوله کړه. ګوره وروڼو ما خو تاسو ته وي که نه چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي. خو دا پکې قانون دی، د دعا آداب برته بله جمعه انشاءالله وښیمه چې د اخلاص سره د الله نه دعا غواړئ، اخلاص سره چې بلکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه، او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړي او د رب العالمین نه دعا غواړئ. فادعوا الله مخلصین له الدین. وی خدای ضرور د هارون علیه السلام الله وی دعا دې قبوله ده، تا هم پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شوه، او زه هارون علیه السلام به دې مخې ته ولاړې. وی الله هغه ته به زه څه ویمه؟ وی دا به ورته وی چې الله یو، زه د خدای رسول یم، وی د هغه مقابله به څنګه کومه؟ خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی. نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټۍ دې په ځمکه وغورځوه. چې کونټۍ یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین، یو لوی اجدها ته خدای پاک جوړه کړه. نو موسی علیه السلام ته شاته شو، ویرېد چې خدای پاکه داسې وشو، ځکه غټه اجدها وه، او ورته څه وایي الله پاک وایي لا تخف، هېڅ یېره ونه کړې. ګورې فکر مه کوه، ور دې کونټۍ له ګوتې، کونټۍ له ګوتې یې وړلې، واپس ته امسا جوړه شوه. وایي بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو، ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل، او داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به درته ټرت به مو نه کړي، ټرت غږ به مو نه کړي. واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړېږي، مار جوړېږي، او د لوی نه لوی پهلوان دی، خو د ټوپک تماچې ډز نو چې لرې ځای نه کوي که نه، غټ پهلوان دی خو مقابلې له خو به درته راځي که نه. نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی، غټ اتیمې او دا شی دی ورته وروغورځوه، ته ګوره دا غټ ځونو ته بیا. او دویمه نښه یې وله څه ورکړه، وایي لاس ته یې د ترخ کې یو ځای کړه، چې یو ځای کړه ویې اوس یې راوباسه، چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله، ویې اوس یې بیا یو ځای کړه، یو ځای کړه، رڼا ترې ختمه شوه. ابدا نه معجزې غواړي، دا دوه دې معجزې دي، ورځه. نو موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته، او د فرعون مقابله وکړه. خیر خبره خو اوږده ده،
ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په قسم پرسی کې اوتیو په غربت کې اوتیو په لاچارۍ کې اوتیو الله نه سوال وکړه نو خدای پاک ورله دعا قبوله کړله خدای پاک ورله پیغمبري ورکړله خدای پاک یې ورله پیغمبري ورکړه او بیا راغې د فرعون سره مقابله وشوله او بیا خبره په دې انتها ته ورسېده چې فرعون سره د خپل لښکره خدای پاک ټول غرق او تباه کړه دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي ښه الله نه غواړئ مونږ په سوال خفه کېږو الله وایي ما نه غواړه بیا مونږ نه غواړو خو داسې دعا نه ده که مونږ چې کومې دعاګانې کوو مونږ څه دعا کوو بشریان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه دعا سره خیرات پکاري بشریانه دعا سره څه پکاري نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی خیرات خو ته نه کې دعا سره الله ته جړه پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کې ورسره به د آخرت سوالم کې خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کوم خو تر څو ما د هغه آداب نه بیان کړي د خدای نه سوال کوئ سهار هم د خدای نه سوال کوئ ماښام هم دعا کوئ د بانګ او د اقامت په منځ کې هم خدای پاک دعا قبلوي ښه چې بانګ وویلي شوی اقامت نه شوی دې وخت کې هم الله دعا قبلوي د الله نه دعا غواړئ ځان له هم غواړئ بچو له هم غواړئ او بیمارانو له هم غواړئ مړو له هم غواړئ الله پاک دعا قبلوي ښه ده بعضې کسان وفات شوي دي یو خو زمونږ د عمر حیات دي والده صاحبه وفات شوې وه او ډېره د نیکه ښځه هم وه او د ډېر عمر خاونده هم وه زما په اندازه دا وه چې په دې موجوده زنانو کې د هغې نه مشره زنانه به بله نه وه عمر حیاته داسې وه په دې ټول کلي کې د ټولو نه مشره زنانه وه او شپږو شلو کالو عمر بیبي وه ډېره نیکه ښځه وه چې رښتیا خبرې ډېره نیکه ښځه وه الله پاک دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د آخرت خوشحالۍ دې خدای پاک نصیبه کړي وډیګرام کې رادشاه کاکا زوی دی محمد ایاز هغه هم وفات شوي او د پیرانو په کندي کې د سراد او د ورشید مور وفات شوې ده او دیدار آباد کې د جانس وفات شوي او په دې اجیانو کندي کې تسبیح الله وفات شوی دی او رسول خان کورونو کې یو زنانه وفات شوې وه او د کرک یو ملګری زاهد اقبال د هغه مور وفات شوې ده ټولو ته دعا وکړئ د جمع چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي او د نورو غمونو محفوظ کړي څومره مشران وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او زما وروڼو بعضې دوستان بیماران دي زمونږ یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر مسعود الرحمن صاحب چې ډېر ښه انسان دی او ډېر نیک انسان دی او زما ډېر په اخلاص باندې علاج کړی دی هغه ته دعا وکړئ نن هم ما له راغلی چې الله وله روغ صحت او عافیت ورکړي او الله تعالی دې وله کامله شفا ورکړي او د هغه په لاس کې د خدای شفا واچي یو بچی دې لګیا دی تعلیم حاصلوي بلال صاحب هغه ته هم دعا وکړي چې الله تعالی وله خیر او برکت او عافیت ورکړي زموږ نور دوستان دي دلته راغلي دي د حیات آباد مارکیټ کې دی حمید الله صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېر قرضداري شوی دی غریب څه پریشانو کې مبتلا یې دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې قرضونه په خوشحالو باندې خلاص کړي او الله تعالی روزګار کې برکات وچي بل ملګري ورسره دی هغوی له خدای پاک برکات او خوشحالۍ ورکړي د دې ملګري زوی ناجوړه دی دعا ورته وکړئ چې الله شفا ورکړي چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الٰه العالمین ټول له شفا ورکړي دلته کې نورم د بیمارانو دپاره دعاګانې غوښتې دي الله ټولې دعاګانې قبوله کړي خدایه زموږ دعاګانې تا ته معلومې دي زموږ دعاګانې قبوله کړي الله ته هم د رنځونو نه وساتې زموږ بچي د رنځونو نه وساتې زموږ بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي او خدای زموږ د ایمان دی چې زموږ دعا ته قبلې او موږ تا ته محتاج یو الله زموږ دعاګانې قبوله کړي زموږ مردگان ټولو بخې او زموږ مریضانو له روغ صحتونه ورکړي حاجتمندو حاجتونه پوره کړي پریشان حال او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي باید دوستان دې مانې دعاګانې غوښتې دي
نو په جمع د اخلاص دعا ورته وکړئ د پنډه کې یو ملګری دی او داسې نور دوستان ملګري دي چې الله د خیر عافیت او برکت زندګۍ نصیب کړي او الله د هر قسمه مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي څومره ملګري چې زموږ د دې جومات ته د محلې خلک دي د بار خلک دي په لرې لرې ځای نه راغلي دي الله په یو یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي او خوشحالۍ نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.